بسم الله الرحمن الرحیم من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظیم. ټولو راغلو مشرانو ته دوستانو ته هرکلی د خوند یارانو کډې وکړې رانه په ما اوس ښه مازدیګری نه لګي او د چا مین شهید مزار به ویده د چا مین شهید مزار به ویده په هر یو سلی خو میلی نه لګي. څومره چې د کار خلک وو ځي رانه وخت څه خو نړی شو خوري سړي رانه او هیر ملا صابر زیار او غنی نه و هیر ملا صابر زیار او غنی نه و دا د اوس امیر هم کډوړي رانه په دې لنډو شپو ورځو کې زمونږ امیر رزاق امیر صاحب زمونږ ډاکټر محمد غنی صاحب زمونږ نه ډېر بې وخته او ډېر داسې چې زمونږ ډو پخوا خاطر که نه وه زمونږ نه رخصت شو او زمونږ د ملکن ادبي او کلتوري جرګې په هره موقع په هره غونډه کې دوی شرکت کړی دی او زمونږ سره خپل خیالات شریک کړي دي. مونږ ته نظمونه هم ویلي دي او مونږ ته نثر هم ویلی دی. اگر چې ډاکټر غني صاحب شاعر نه و خو هغه یو بازوقه ادبي انسان و او د هغه ته به اکثر ما وی چې ډاکټر صاحب ډېر څه دې زده دي خو د ځان سره به قبر ته یوسئ د خپل خیالونه د خپل فکرونه د خپل سوچونه دا راغونډ کا. خو به هر حال د خدای او د انسان اراده یې ونی. زمونږ د ملکن ادبي کلتوري جرګې مشر امیر قاسم هاشمي صاحب چې هغه څو ورځې مخکې د سترګو اپریشن کړی دی او په فریض کې دی نو د هغه طرفه معذرت کوم. امیر رزاق امیر صاحب پاک له خو به دا ووایم چې دا یو فطري او پیدایشي تخلیق کار و. هغه په دې کې ټیک ته چې د خوارۍ هم څه نه څه لا شته خو که فرض که رحمان بابا په دې عقله وایي چې دا متل دی چې له درده زبیرګي خیږي دا متل دی چې له درده زبیرګي خیږي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ ترکاڼي بنده زده کولی شي لواري زده کولی شي خو شاعري په زده کولو نه زده کېږي. دا به په تا کې خپل یو په سینه کې به د یو اوري نو پس د هغې نه به ته شعر ولیکې که داسې نه نو دا بیا نه کېږي. محسن دلته موجود دی د امیر رزاق صاحب بچي چې کوم دي نو باصلاحیته بچي دي او زه د هغې نه دا تمه لرمه لکه څنګه چې زمونږ یو نیازولی کشر زمونږ یو نیازبین کشر چې هغه په کینیډا کې دی دلته اړوشته دی هم نه خو هغه د خپل تره ټول کتابونه د هغه نثر د هغه ټولې قصې په خپله قبضه کې واخیستې او وخت په وخت باندې چاپ هم کړې او د هغې خیال یې وساته. نو زه د امیر صاحب او د بچو نه هم دا تمه لرمه چې ګورئ د ده ډېر څه پاتې دي. د صاحب شاه صابر صاحب خو بچي واړه او د هغه ټبر ماشاءالله شپاړسم تعلیم و د هغې نو 8 کاله پس د هغه د مرګه پس د هغه کتابونه چې کوم هغه ته ډالۍ شوي وو نو هغه خلکو ته ورکړل خپل کور یې ته وزګار که. نو زه وایم چې دا سرمایه ضایع نه شي دا اساسه ضایع نه شي. په آخره کې د امیر صاحب په جنازه کې او د هغوی د دغه له چې دغه مرازۍ کې چې زموږ سره چا په ټلیفونونو رابطې کړي دي څوک راغلي دي او دا سلسله لا دوامداره ده. اوس هم زموږ مشر دا د نورالبشر نوید صاحب او سره د ملګرو دلته کې حاضر شو په دې سخته ګرمۍ کې په دې سخت تکلیف کې. موږ د دې ټولو ډېره زیاته مننه کوو چا چې په جنازه کې شرکت کړی دی او څوک چې دلته راغلي دي او یا اوس راځي نو موږ د ټولو ډېر شکرګزار یو. زه د خپلې خور فاطمه شاهین په دې شعر ستاسو نه اجازه اخلم چې د ځمکې مخه د مخونو قدر څه پیژنې د ځمکې مخه د مخونو قدر څه پیژنې چې په خوشحاله او په رحمان د خاورې واړولې. مهرباني جي.